السلام علیکم زما ګران مینوال ز فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما یو نوې ټاپک سره امید لرم چې زما ټول ملګري به ټیک ټاک خوشاله او آباد به وي الله پاک دې تاسو هم داسې خوشاله او آباد لره ملګرو زما چې کوم ټاپک دی هغه د پښتو یو مشهور او یو زړه سنګره ده کنه تاسو به خو پیژنئ شکیله ناز د شکیله ناز اوس مې یو ویډیو کتله د هغې نوې ویډیو راغلی ده هغې کې هغې یو څه خبرو کې هغې خپل فیلډ سره متعلق څه خبرو کې نو هغه زه تاسو سره شیر کوم شکیله ناز دا وویل چې مونږ به سندرغاړي وو مونږ به سندرې م ویلي ټپې م ویلي نو وایي نن سبا چې کوم زموږ د ملک او زموږ د سندرغاړو څه حالات دی وایي ډېر نازک موړ باندې دی نو وای دا چې کوم سینیر آرټسټان دي سینیر فنکاران دي د هغې عزت نه کوي قدر یې نه کوي نو هغې اوس دې فیلډ نه توبه وویستله او دې فیلډ نه بیخي ووته هغه ځکه هغه وایي دا چې کوم مونږ سندرې وایو هغې نه پس زمونږ په معاشرې کې خلک دونه عزت نه کوي هغه خلک چې کوم خلک زمونږ فین وي هغې بیا مونږ وروسته مونږ پسې خبرې کوي نو دې دپاره هغې توبه وویستله هغې ویل زه نن نه پس نه به سندرې ویم او نه به جوړوم او نه به دا غزلې کوم نو هغې توبه وویستله هغه ځکه چې هغه وایي دا مونږ به کولو خلکو دپاره خلک به م خوشحالولو خو وایي اصل چې کومه خوشحالي ده هغه الله پاک خوشحال کول ده الله پاک چې مونږ څونه به خوشحالو نو دومره زمونږ دپاره دنیا او آخرت دواړو کې فایده ده نو هغې توبه وویستله هغه ویل چې کوم کار ما کړی دی الله پاک دې ماله معافي راکړي او ډېره مایوسه وه وایي هغه ټایم ما له سوچ رانغو چې ما دا دې کار نه مې توبه ویستې وو نو ډېر ښایسته کار یې وکړو ډېر ښکلی کار وکړو زه هغې د هغې دې کار ته سلام پیش کوم چې هغې توبه وویستله دې فیلډ نه ډېر ښه کار یې وکړو درنرتوب کار یې وکړو ولې چې مقصد زموږ په دې دنیا کې دا دی چې موږ راشو خلکو ته ښه نصیحت ورکړو او د خپل دین طرف ته خلک چې کوم دی نو موږ ګامزن کړو چې دا زموږ دین دی اسلام دی تاسو دې خوا ته راشئ نه کې چې موږ غلط په لار باندې خلک واچو نو ډېر ښکلې خبره وکړه هغې نو هغې اوس خپل لمونځ اودس کوي او خپل سبق وایي او دا چې کوم د سنګر کار چې کوم ګانې سنګینګ به یې کولو نو هغې نه توبه وویستله الله پاک ته هغه قبوله کړي د هغې توبه یې قبول کړي خپل لاره کې الله پاک یې قبول کړي او د هغې چې کوم ګناهونه دي الله پاک یې معاف کړي نو بس ملګرو دا زما چې کوم یو پیغام ما یې خپل ملګرو سره شیر کړم چې ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کوئ خپل کمنټ راته راولېږئ اخره کې یو ځل بیا وایم چې کوم ورونو زما یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی برای مهرباني تاسو زما یوټیوب چینل هم ورسره سبسکرایب کړئ والسلام